و چکلا کا شګه ده دې کې خو مې راغلی لګي اوبه ته موبایل کې تاوې کار کوه دې ډاکټر صاحب ما بې عزته کوي سیمټ پکې کم دي ها سیمټ به واچو دا د سیمټ ها اوه کار وخت را ورشه ورکولاو ډاکټر صاحب پکې مې شیشه راړله لښتې مې پاکوه پکې مې شیشه تلله لښتې دې پاکو که بډۍ دې الوځولې نه ډاکټر صاحب لښتې مې پاکولو کو لښتې هم لکیرانو ته دا بوځه لکه دا بوځه هلته دننه ویسړه هله شابه کمبخته تکلیف کې پرېږده دروازه وسه که نه ډاکټر صاحب کومه سره وکړمه زه ډاکټر ډاکټر صاحب دې سړي نه وینه روانه ده راشه که نه ناشکه جوړومه خو ډراپ ورته ولګوه که نه ته نه شي لګولی ډراپ کار لم څوک نه پرېږدي السلام علیکم ډاکټر صاحب وعلیکم سلام ډاکټر صاحب دا ورور مې لږ مریض دی دا سینې هم خرابه ده او ډېر زیات ټوخېږي ټوله شپه ټوخه سینې بیخي خرابه ده مالکه لږې وګوري دومره مریضان ولاکه سیتامل هم راځي دې کار لم څوک نه پرېږدي د کلي ډاکټر خو دغسې وي که نه نو خو اوس مې ته چې کار را سره وکړه بیا به شل بانې کړي ډاکټر صاحب خفه کېږم کار به هم در سره وکړم دا څه خبره ده دننه ورشئ کوټې ته ورشئ درځمه ده ډاکټر صاحب دې بل بیمار سره څه وکړمه دې لم ډراپ ولګوه که نه او تېزه ستنه ورته پکې واچوه زه دا کار کوم یہ کار لم څوک نه پرېږدي دې ته لږ تنګ شي بخښه منګه دې تنګ کړو ډاکټر صاحب السلام علیکم وعلیکم سلام ډاکټر صاحب په لاره کې روان د ورور مې سپي وخوړ مې که سپاټۍ دوايي شی ورته ورکړه په لاره سم راځه که نه ولې پردوس بومل څومره روان یو ډاکټر صاحب بل ورځ مې مولي دي په سپی برابر ډاکټر صاحب د دې غمو کراله دا چې سړی دی نه نه بوځه دا هلکه دې لو ډراپ ولګوئ ډاکټر صاحب اسپي چې خوړلی و هغه بیمار خو ډراپ سره نور هم سخت شو اوبه پې واړوه اوبه ګوټې ورکړه ډاکټر صاحب په سړي باندې یو بم واړولې او کار یې ورنه کړو خو ډېر ستیر شو ډاکټر صاحب د سره څه چلو کو ته دا ډاکټري که نه ته ګلکاري کې ډېرې کې راغله پرېږده د کور کار دی ګلکاري کې راغله زما د بیمار پوښتنه وکړه ډاکټر چې هغه مري هغه ته دې راوستلی دی کمپلیکس ته چې دې هغې کې وایي ته ډاکټر نه یې څه زه ډاکټر یم هسې په کلي کې اوسېږي سم ډاکټر پکې غوبه کوي اوبو کې په خپله دا څه شی دی بېلچه دې راته لاس کې نیولې ده او ډاکټرین کې او ګلکارین چې کې کار به وکړي ورور ټرالۍ کې واچوه هسپتال کې ولې زما بیمار مړ کېږي ته ما ته اوس بیا چې ټرالۍ کې واچوه مخکې به دې رالی یار محمد ترین وکړه ټرالۍ کې واچوه زر بیا ورسېد دلته اسټرالیا ځینې کوم ځای راوړل ما سره ټلیفون اوس کومه دی چا د ټلیفون کومه ته ډاکټر یې ته ډاکټر یې څه شي ودې وام داخله ولې په پردوس په ګزارونه کې چا پې ګزارونه کوي سعوده ده ورشه راځه لکه راوځه دا وخت کې شغه د خو خلاصه سي په نیمه شپه د دلته ناست یو ډاکټر راپور به در باندې کوم ښه که زما پر ور باندې څه چلو شو دا دا د خو زمانه نه ده هلکه چې بیمار و دلته راوړ ستنې ورته ووالې هر څه مو ته وکړه زه بند یم د شپې راشي نیمه شپه تاسو هسپتال ته ځئ همدا زه درته منډې تړلې وامه دې کې لا دې خبرې کوي ډاکټره یا ډاکټره غرب شوم تباه شوم زما ورور دې وجلی دی ډاکټره ډاکټر هغه سپي خوړلی او تا ورته ډراپونه اوستلې یخ یخ ډراپونه دې ورکړي دي اوبه دې پې یخ یخ اړولي دي ودې وجلې په هسپتال ته چې ورسېدم او ورور دې مړ دی ما ولې مړ کړی دی زما څه کار تا یې مړ کړی که نه هغې پوله راغلې وه ما د بیب صرف د فارغ نه او دا شربتونه دې دا دې کې دې څه ډاکټر ته دې څه شي ډاکټر یې زه د هر شي ډاکټر یم ته څه شي ته ما ته ویوه ما دې رور نه دی وجلی ښه او نه اوبو او نه د غوټو او د یخ ډراپونه وجلی دی راپور مې در باندې کړی هسې به راپور او دا دې راځي په ټرالۍ کې دې ولې وړو په ټرالۍ کې استاد یې په ټرالۍ کې وي ټرالۍ کې چکېدلی دی هسپتاله پورې خو ډېره لاره ده چکېدلی دی چې مړ شو څه شو ډاکټر راځه راپسې پولیس والا دي ډاکټر راوځه راځه راوځه تا وجلی دی ډاکټر ما نه دی وجلی ودې وبه دا خپل ډاکټره راوځه ته ډاکټر یې